بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د ایډوب پریمیر اتم درس ده او نن به په یو مهم افیکټ باندې چې کروما کی ورته ویل کیږي په هغې باندې کار وکړو. ګورې دا موږ سره د پریمیر انټرفیس ده او غواړم چې یو ویډیو دلته راولمه. دا د سبسکرایب ویډیو ده او ګرین سکرین ده، دا راخلم او راځم او دلته پریمیر ته او میډیا پینل کې ور اضافه کوم. کله هم چې موږ تاسې کروما کی افیکټ په واسطه باندې خپل د ویډیو بیکګراوند لرې کوو، نو دا معمولا ګرین سکرین دپاره ده او ګرین سکرین کوم بیکګراوند چې وي هغه تاسې ته لرې کوي. ګورئ اوس پریکټیکل تاسې وګورئ، ډېر ښه افیکټ ده او ډېر مهم ده او ډېر زیات پریکټیکل پکارېږي. دغه ویډیو چې کوم ما راوړو دا ګرین سکرین ده، یوټیوب کې تاسې سرچ کړئ د خدای بلا ګرین سکرین ویډیوګانې دي، هر بخش کې چې تاسې غواړئ کولی شئ چې ګرین سکرین ویډیوګانې ځان ته ډاونلوډ کړئ او بیا د کروما کی افیکټ په واسطه باندې بیکګراوند لرې کړئ او د خپل خوښې بیکګراوند ورته واچوئ. راځو پریکټیکل دا کار کوو. زه دا ویډیو اخلم، ټایم لاین کې ور اضافه کوم. کله مې چې ور اضافه کړه دا ما سره ګرین سکرین سبسکرایب ویډیو ده، زه یې پلی کوم یو ځل. که تاسې لیدلی اوسئ کله هم چې تاسې یوټیوب کې ویډیوګانې ګورئ نو دغسې سبسکرایب بټن ورسره راځي، نو همدغه ګرین سکرین دی چې موږ تاسې کولی شو بیا بیکګراوند ته یې لرې کړو او دغه یوازې دا کوم مهمې خبرې چې دي دا ځان سره په خپل ویډیو کې تنظیم کړو. اوس راځم زه افیکټس ته، چې کله افیکټس ته راغلمه د هغې څخه وروسته زه به راشم ویډیو افیکټس ته. صحیح ده، ویډیو افیکټ ته راځم او د ویډیو افیکټ څخه وروسته به زه راشم د دغه کوم افیکټ چې زما په کار ده د کینګ په نوم باندې دلته راځم او د کینګ فولډر کې موږ سره دا افیکټ د الټرا کی په نوم باندې ده. د الټرا کی په نوم باندې دا افیکټ اخلم او په دې ویډیو باندې ور اپلای کوم. چې کله مې اپلای کړه دلته موږ سره د کینګ افیکټ اضافه شو او د هغې مربوط ټول اپشنونه موږ سره راغله. زه به دا لاندې ډریګ کړم، تاسې وګورئ دلته الټرا کی په نوم باندې افیکټ موږ سره اضافه شوی. اوس د دې افیکټ په ترو باندې موږ کولی شو دا لاندې کوم بیکګراوند چې دی ګرین رنګ چې لري دا لرې کړو. یو خبرې ته مې پام واوسېږي، دغه کوم ویډیوګانې چې تاسې په یوټیوب کې ګورئ چې کس مخکې ولاړ او شاته ډېر لوکس بیکګراوند وي او یا بیکګراوندونه بدلیږي را بدلیږي، هغه ټول همدغه ګرین سکرین یې ځان ته جوړ کړی او د هغې په ترو باندې دوی دغه کار کوي. یعنې ګرین سکرین داسې یو رنګ دی چې معمولا د دغه رنګ لباس څوک نه اغوندي. که چېرته تاسې شین ته ورته لباس اغوستی واوسېږي او خپله ویډیو مو کړې واوسېږي او شاته ستاسې ګرین سکرین یا همدغه شنه پرده واوسېږي، نو بیا هم دا کروما کی او دا کینګ اپشن بیا صحیح کار نه کوي. دا معمولا ګرین سکرین دپاره ده. خیر په هر صورت چې بلې خبرې زموږ اوږدې نه شي، اوس غواړم زه د دې بیکګراوند لرې کړم. فقط سمپل کلیک خبره ده. الټرا کی مې په ویډیو باندې اضافه کړه، اپشنونه یې دلته راغی. اوس دلته په دغه نښه چې کوم ښکاري دا توجدې باندې کلیک کوم او راځم سمپل کلیک په دې ګرین سکرین کوم. ګورئ مکمل هغه کوم رنګ چې د بیکګراوند و هغه ګرین رنګ هغه موږ سره مکمل لرې شو او موږ سره یوازې دغه سبسکرایب بټنه پاتې شوه. نو زه اوس راځم دا هیډ بیرته سر ته راولم، زه اوس بیا اپلای کوم. ګورئ موږ سره اوس یوازې سبسکرایب بټن شی نه پاتې شو او ګرین سکرین څنګه شو لرې شو. اوس داسې کار کوم، زه بېرته راځم پروجیکټ پینل ته او غواړم یو بله ویډیو دلته اضافه کړم، همدغه سبسکرایب بټنه په هغه ویډیو کې ورڅنګه کړم ځای په ځای کړم. دلته ډبل کلیک کوم، میډیا پینل کې ډیسکټاپ ته راځم. فرض کړه دلته ما سره دا زما ویډیو ده، دا اوپن کړم. ګورئ دا زما ویډیو ده. اوس دا ویډیو زه راخلم او څنګه کوم، دلته به دا ویډیو زه پاس ور وغورځوم. خیر کله مې چې پاس ور وغورځوم اوس راځم زه داسې کار کوم، زه ورته وایم دغه کوم یو سبسکرایب بټن چې ده دا به راواخلو د دې ویډیو د پاسه به یې کړو. صحیح شو، ویډیو د پاسه مې کړه او دا د دې غږ چې دی زه به داسې کار وکړم دا غږ به یې رایټ کلیک وکړم، دا به ان لینک کړم، دا غږ به یې بیخي ډیلیټ کړم، یوازې زما دا سبسکرایب بټنه په کار ده. ګورئ اوس لاندې زما درسي ویډیو ده، د سبسکرایب بټنه ما اضافه کړه. اوس دلته په دې ډبل کلیک کوم او دا راځم دغه څنډې ته یې راولم. صحیح ده، او له دې څخه وروسته دلته به لاندې راشو، دا پوزیشن موږ له دې ځای هم کولی شو چې تغییر کړو.
او اوس یې لږ له دې ځایه سکل کوچنی کوم. دغه اندازه به یې کوچنی کړو، بیا به یې راواخلم دغه یو چپ طرف ته به یې دغه غاړه کې څنګه کړم کېږدم. خیر چې دا کار مې وکړ، زه به اوس داسې کار وکړم دا به لږ ځان سره کوچنی کړم ټایم لاین کې چې کوم ویډیو ده زما، او دغه کم سبسکرایب بټن چې ما اضافه کړی دا چېرته غواړئ چې په کوم ځای کې دا راښکاره شي. اوس خو په سر کې ده، همدغه زه راخلم او زه وایم یاره دا په دغه ساحه کې چې زما ویډیو ورسېږي سبسکرایب بټن دې دلته شو شي. اوس زه دا ویډیو ګورې اپلای کوم. دا ویډیو خو ما اپلای کړی دی او د دې ویډیو کوم ساوند چې دی هغه ما ډیلیټ کړی. اوس کله چې زه راځم دا هیډ به زه دغه سره پورې راوړم چې زموږ وخت ضایع نه شي. دا هیډ به زه دغه ته راوړم تر دې ځایه. ګورې اوس دا ویډیو اپلای کوم، کله چې زما هیډ همدغه ساحې ته ورسېږي نو دا سبسکرایب بټنه به دلته موږ سره شو کېږي. ګورې اوس سبسکرایب بټنه موږ سره راځي. ګورې سبسکرایب بټن څنګه شو موږ سره دلته اضافه شو. نو په دغه ترتیب باندې موږ کولی شو چې ګرین سکرین د الټرا کی په ترو باندې لرې کړو او له هغې څخه وروسته په خپلو ویډیوګانو کې د هغې نه استفاده وکړو او یا هم بل بیکګراوند ورته واچوو. ګورې اوس زه بل کار هم کوم، زه دا ویډیو بېرته له منځه وړم، صحیح ده، او همدا ډول پروجیکټ پینل ته راځم، دا هم کنټرول ای کوم، دا هم څنګه کوم ډیلیټوم. چې کله مې دا ډیلیټ کړ زه بیا ډبل کلیک کوم او له هغې څخه وروسته ما سره بل ګرین سکرین نه دی، په همدې به دا خبره واضح کړو، دا انتخابوم، دا ګرین سکرین ځان ته میډیا پینل ته انتقالوم او بیا یې دلته ټایم لاین کې اچوم، صحیح ده. خیر چې کله مې دغه کار وکړ له دې څخه وروسته زه داسې کار کوم چې راځم افیکس ته او د افیکس څخه وروسته بیا الټرا کی راخلم، په دې ویډیو باندې ورغورځوم او بیا لاندې راځم د کلر کی دغه کم توش چې دی د الټرا کی مربوط یو اپشن دی دا راخلم او دا ګرین سکرین څنګه کوم لرې کوم. ګرین سکرین مې مکمل لرې که، زه راځم دا اپلای کوم دا ویډیو. ګورې دا ما سره څنګه شو، دا ویډیو سکرین بیکګراوند مکمل لرې شو. اوس که تاسې غواړئ چې د دې لاندې بل بیکګراوند واچئ دا کار هم تاسې کولی شئ. زه دلته ډبل کلیک کوم، ما سره به بل بیکګراوند ونه اوسېږي خو زه به فرض که دغه یو بیکګراوند اوپن کوم دی یې ورلاندې اچوم، صحیح ده، دا بیکګراوند شو، صحیح ده. دا بیکګراوند به زه راواخلم او دلته به یې کېږدم او له دې وروسته دا سبسکرایب بټنه د دې بیکګراوند د پاسه راوړم. ګورئ دا سبسکرایب بټنه د دې د پاسه راغی او اوس به ډبل کلیک پې کوم تر څو دغه سبسکرایب کوم بټنه چې ده یا هم راځم دلته اسکل یې لږ کوچنی کوم. یوه خبره، دومه خبره دا دی لږ یې لاندې راولم دې ساحې ته چې منځته شي. اوس ګورئ زه دا اپلای کوم، بیکګراوند مې ورته بدل کړ که نه، مخکې ګرین رنګ و اوس مکمل ما سره دغه یو بیکګراوند و دا مې ور واچو. اوس یې اپلای کوم. ګورئ نو په دغه شکل باندې موږ کولی شو. اوس یو مهمه خبره ده، ګورئ چې زه دا اپلای وساتم دا شاته بیکګراوند ولې تور شو؟ دا په دې خاطر تور شو چې دلته دغه عکس چې زموږ کوم دی دا باید موږ راواخلو او د دې سره یې برابر کړو چې تر څو ټولو کې واوسېږي. اوس راځم دا دوباره هیډ دې سر ته راولم او اوس یې اپلای کوم. ګورئ تر آخره پورې اوس موجود ده. لکه مختلف ګرین سکرینز تاسې کولی شئ یوټیوب نه ډاونلوډ کړئ او بیا هغه ګرین سکرین بیکګراوند چې کوم دی هغه لرې کړئ او هر یو بیکګراوند چې ستاسې خوښه و هماغه ورته راولئ. فرض که زه خپله چې کوم یوټیوب ویډیوګانې جوړوم ما ځان ته په دیوال کې یو 2-3 متره شنه پرده لګولی او د هغې مخې ته درېږم خبرې کوم، له هغې څخه وروسته د همدغه کروماکي په واسطه باندې زه بیکګراوند لرې کوم او شاته چې دی مختلف بیکګراوندز چې 4K بیکګراوند وي، HD بیکګراوندونه وي، ګوګل کې یوټیوب کې شته ده، تاسې کولی شئ چې مختلف ویب سایټونه دي چې هغې نه تاسې کولی شئ دغه بیکګراوندونه ځان ته ډاونلوډ کړئ. نو بیا هغې نه وروسته چې ګرین سکرین مو لرې کړه هغه بیکګراوند ورته واچوئ، ډېر ښایسته او پاک او ښکلی ښکاري. نو هیلهمند یم چې تاسې د دغه ګرین سکرین ویډیو په طریقه باندې پوه شوي اوسئ او همدا ډول دا کوم افیکټ چې ما اپلای کړ د الټرا کی په نوم باندې دا افیکټ مو هم په ذهن کې واوسېږي. دا پریکټیکل ډېر زیات ستاسې په کارېږي.